بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا وخت تاسو په سکرین باندې کتی شئ ضمیر خان ضمیر صاحب دی او داسې ویلی کېږي چې هغه وفات شوی دی. کم حقیقت چې دی هغه در سره شیر کوو. تاسو هغه کتی شئ د یو روډ نه چې کوم دی ګاډی هغه لاندې راپرېوتی دی. د هغه ګاډي په نتیجه کې ضمیر خان ضمیر صاحب وایي هغه وفات شوی دی. دا کم ټیک ټاک اکاونټ نه تاسو کتی شئ واجد کوکو په نوم باندې یو اکاونټ دی چې هغې دا ویډیو ورکړې ده. د هغې نه پس پې کم خلکو کمنټس کړي دي چې څوک وایي دروغ دي څوک وایي رښتیا وایي. ضمیر خان ضمیر صاحب ورته هم پیغام ورکړی دی. د ټول نه مخکې راشئ او ویډیو وګورئ چې ضمیر خان ضمیر صاحب ورته څه وایي. واجد کوکو عمرو خو باسم ټول مرګ خوشتا خو ډېر غلط کار مه کوه ټیک ته او نور تربیت پرې دا خلک وګوري چې ته که هلک یې او کار څوک یې خو چې څنګه انسان یې ټیک ته که نه زه شکر دی ژوندی یم عمرو باسم. نو ضمیر خان ضمیر صاحب چې کوم جواب ورکړی و هغه خو تاسو واورېدو. که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې د یو څو میاشتو نه که موږ سوچ وکړو نو ډېر زیات داسې کم غلط خبر چې دی هغه پې شیر کېږي. خلک مختلف قسمه خبرې کوي. څوک وایي دا وفات شو څوک وایي دا وفات شو. نو دغسې دا کم ویډیو چې دا د واجد کوکو په نوم د اکاونټ والا چې جوړه کړې وه نو بیا چې کم د ضمیر خان ضمیر صاحب جواب ورته و هغه یعنې دا یې ورته ویل چې مرګ چې دی دا حق دی د دې نه هغه خلاصون نشته هر انسان به مري. خو دا تاسو چې وایي کوم غلط خبر شیر کوئ نو پلیز برای مهرباني داسې قسمه غلط خبرونه هغه مه شیر کوئ. ځکه د یو سړی لکه اوس فرض کا په کور کې ناست وي او یا په بل ځای کې داسې چېرته وي او هغه خبر د هغې شیر شي چې پلانکی سړی هغه وفات شو نو که هغې کور ته کال وشي دې نه علاوه هغې ته کال وشي د دې خپل خپلوان چې هغو ته داسې خبر ورسي نو د هغو په زړه باندې به څه تېرېږي ډېر زیات کم درد چې دی هغه به ورته راشي داسې د خفګان یو جټکه به ورته راشي. نو برای مهرباني زه تاسو ټولو ته یم چې داسې قسمه کم خبر اتر چې دی هغه مه شریک کوئ چې په هغې کې څه حقیقت نه وي. لکه اوس ضمیر خان ضمیر صاحب تاسو ته اوس څه ویلي چې تاسو به هغې پسې داسې پروپیګنډه وکړه. خو دا صرف او صرف خلک دا چل کوي د خپل کم ټیک ټاک اکاونټونه چې دی هغه مخکې کوي نو د هغې دپاره چې دی هغه لګي او داسې مختلف قسمه خبرونه غلط شیر کوي چې پکې کله یو څوک وژني کله پکې د یو چا ویډیو او د بل چا ویډیو وایرل کوي. نو برای مهرباني داسې مه کوئ. انشاءالله بله ویډیو ته به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.